واخلو خپل خواږه کمنټونه موږ له راولګو بس تاسو لپاره موږ ناست یو ګپشپ سره لګو په حجره کې روژې څنګه روانې دا راته ووایو دلته خو په جم کې موسم ښه دی خو لږ ګرم شوی دی امید دی الله نه دا کوو چې الله د خیر رحمت باران وکړي چې دا باقي روژې هم د الله په فضل و کرم ښې تېرې شي الله د ټولو لب کې صحتونه ورکړي او الله دې وکړي چې موږ د روژې الله په خپل در عظیم الشان مبارک کې قبول منظور کړي موږ نه انسان دی خامخا انسان کمزوری غلطي هم کېږي هر څه کېږي خو د الله شان همدومره وسیع دی او دومره عظیم الشان دی او د رحم چې کوم دی دا ډېر زیات دی امید لرو چې الله تعالی خپل رحم وکړي په موږ کرم وکړي او د موږ ټول ګناهونه معاف کړي انسان होने के नाते इंसान कमज़ोर है खामखा खता की खो कोशिश भी करूँ द खपल ज़ान इस्लाह को दे बल त खुगत निवल शो को द खपल ज़ान इस्लाह लगा मुश्किल है ना अवल ज़ान ख को बेच कम दे त गुत बिसु इन रे टॉपिक कम दा छे अवल ज़ान ख का अवल पकार दी बिया बल त गुत निवल पकार दी छे په دا وجه باندې په انسان کې کومه غلطي وي مونږ یو چې پلانې داسې او ډینګلې داسې دی او هغه په خپل ځان کې هغه غلطي وي نو بیا مزه نه کوي په کار دی چې مونږ ځان خپل غلطي وباسو او بیا بل ته ګوته هم نه نسو بلکې هغه سي هغه عمل وکړو چې هغه کم بنده او کم سړي کې چې کومه غلطي وي یا ته په خپل وګوزي نو قدرمنو کمنټونه وکړو تاسو امید دی چې مباشر ټي وي وکړو او تاسو د خواږو کمنټونو د مینهناکو کمنټونو په انتظار راجو مره روان دی د سترګو پناه دی زه هم د یو درځي نه راغلم کپړې اخیستې نه اول ناست وي غریبانان میاسې مړه کوي په کوجا کې او چې کله روژه شي نو ریټونه مخې ځوي او بیا یې شي نه کپړې نه اخلو داسې او هغسې او ریټ هم های نو هغو سره هم لږ او ته وایي چې ګوره درځیانو صاحبانو السلام علیکم او په خیر راجو سلامه شي استاد جی بیا څه غوسه کړی نه غوسه کړی نه یم خو لکه دا درځیان صاحبان که نه لکه په کوژه کې وي ناست وي او میاسې او مچان هم نه کوي بلکل او کواګانې وسخي ته شي کواګانې وسخي او چې روژه شي نو بیا وروره په پیزه باندې مچ نه پرېږدي نو بیا کپړې اخلي او که اخلي یم نو دومره های ریټ کې اخلي چې هغه مونږ غریبان نشو برداشت کول او بل پکې کبر خبرې شوري کې اختر لا پاس وې ته ملاويږي نو خو بیا پېڅ کوي بیا څه کوي چې کپړې په اختر کې وانه غوندي نو چې بیا چې په کروزي په دیوالو ولا په دیوالې به ولې بیا پېڅ کوي په نه کروزي چې په واده کې استعمال نشي نو دا درځيانو ته څه ویل غواړي راځي چې یاره لګي درځاو ته مو خاص کوو چې گاګ په دغه ورځو کې جوړیږي پنځه څخه اخلاق استعمال او خبيله استعمال او چې په دا ورځو کې تاسو ولا ښه اخلاق ورکو خبيله ورکو کم ریټ ته واخلو ټولو بل ته گاګ شي وزاریان بدایم چې د روژې مبارک میاشت چې الله تعالی ته خپل میاشت ویلي ځکه چې اجر او ثواب هم الله تعالی په خپل لاس باندې خای نو اریان بدایم چې د مسلمان باندې تشه شوی چې د 500 روپو شای په سل کې او د 100 روپو شای په 200 کې او کپړې چې کا په غاز په یو نیم سلوي نو په 2.5 ورسوي نو بس په دا کې لږ خپه شو چې کم از کم په بهر دنیا کې ریټونه راکم شي الله کې اسلامي ملکونه هم نه وي خو په ملکونو کې چې کوم مسلمان اوسېږي د هغوی لپاره ریټ کم کړي چې کوم ریټ وي په کرخه راکاږي چرخه او لاندې ته ټیک وکړي او هغه هاف کړي نیم یې کړي په هر یورپ ملکونه کو کسه کې انډیا او کسه موږ چې کوم ګوالډي ملکونه په کې په افریټ راشي موږ ولې ټریپل کی لوټ مار بیاشتا وي او په همدا وجه کته خیال وکړي چې کله درځینه کپړې وړي نو په شاپر کې دوه پرتګونه یې سي یا کورته وی پرتګ نه وي یا پرتګ وی کورته نه وي یا کورته وی یو لستونه وړو کې یو بلغاټ وي یو لستونه پورا بل دومره نو دا همدا وجه چې ګوره دا روغه ټنډه باندې یو خو دا کار په کار دی چې وشي او بل دا چې د خوار غریب سره پکې گزاره وشي ورټونه خو چلوي الله راضي شي او په کار کې وته برکت او بل دا کار په بری کار دی د خبري کار سپک لري قتل پکړ دا بیا خراب کب کا سبودار کړي نو دته په درسته قتل پکړ دی بل جایز ریټ اغستل پکړ دی اوس وتاره په اوسه په شپږ سو جوړه غوستي وي ته 0 روپے ګډلو اخلي او څه بس جاته شو یو کسره ته خبره کوله شي په 3.5 مې جوړه وخته غلاسګاډو کې نه ګرځي جام بازار کې یا مثال شیا مې یوړو درځي راته ول چې دا
په 900 کې گزاره وسره کوم 500 ته پرېدم نو کپڑا په 350 او ګنډل په 900 نو هغه غریب څه کوي بس کور راوي چې ته په چاوي په کلی کې وګڼي بس کارانګي ور بخلې او کارانګي ډېر خلک مجبور نه خزونه ورګي خزونه لخوي 200 بس خزي غریبانه خو لکه غوي کنه خو الله او رسول نه ډاریږي کنه خراچو قبل سلو ته انور علي کېجی علي لیکلي چې حیدر صاحب ته سلام کوم وعلیکم سلامونه انور علي کېجی په خیر راوست ماشو څنګه یو خو ډیره مننه خوشاله مالک صافي لیکلي کرا خان څنګه چل دی کرا خان خو کې څوک نشته که کمر صاحب په چوټه کمر سے په چوټه یو که مونږ ته سلام کوي نو وعلیکم سلام وکنه کوي تا خو خمړه مالک اسحاق براولو په واچ کې موږ یوجرا پروګرام هر کله ته یوجرا پروګرام کې عمران خان لیکلی السلام علیکم هر کله درته وایو موږ ته وعلیکم سلام په خیر راولست لما شو څنګه عمران ته به غیب روزه سخت شوی که څنګه عمران غیب شوی دی چې هر څه چل غیب دی بس او دا بازار نه کلی له یو سی غیب شي دا څه ته کې اجازه کا سلام خو کو بازار کې اجازه ضروري دی مخکې عمران داسې نو خو پته نشته خروجي وي دا وجه روجو خراب کړی دی روجو ډېر کړی راځو واپس پر ټاپک دا د ځان ډېر جوړې دا شویر کی چې بس پرتوب ته ضرورت هم بګیری وی لکه خدي هدا پورې جوړه شوی لکه څنګه لکه ټیټ سړی ته لوړ جوړه ملو شي نو خو ما خو ته وویل کنه چې په خیر کې شاپر کولاو کې کور لای سي او ته وې چې لګي استری کم نو یو لستونه اعلان نو بلوګ یو پنسا یو رنگي او بل رنگي یو 3 انچ او بل 15 انچ نو دا پکې بیا مسالې وي دا ډېر غټه مسالې وي ځکه چې بیا پکې جامې نه شي ډېر نه پکې ورکی شي پکې ډېر نه پکې ورکی شي نو غریبان بیا بس ګډ وډ کیږي په کور کې چې ته بیا بس هغه زړو کپړو باندې گزاره وکي او درځي ته وي چې بس ما خاصم ته ونوي نو دا وجه نه مونږ یو چې خیر د گزاره په الله توکل او د الله د مخلوق سره گزاره نو په خپل هر لار سیده کیږي نیت صاحب منځل آسان لا موږ ته داسې درځان وخایو چې ریټ مناسب وي چې ویر شو لا موږ ته ویډیو جوړه کوو د بیا ته وخایو دا مناسب ریټ والا لکه هر یو درځي موږ نه خایو کنه ډېر پکې داسې شته چې ډېر ډېر مزیدار ریټونه وي گزاره هم کوي خو داسې هغه موږ ته وخایو چې هغه خلکو ته مو یو چې پلاني درځي لا ورشه او په هغه باندې کپړې وګنډه به دا کومه خبره استاد وکړه دا به سره موږ هغه کوو چې موږ ته وخایو هغه درځي چې موږ ته ویډیو وکړو او هغه ته راولو او خاصه ته ویډیو وکړو دا خیر دی پیسې ما سیتا د الله رضا پر ناخلو او دومره چې خلکو ته فائدہ ورسیږي غره دا سه ویډیو پیسې موږ سره خلل چې چا فائدہ پکې په روزه کې بیا ان شاء الله خلو اصله کې ډېر خیر دی ملک چې اسحاق افریدي ویلي سلامونه ټولو ته او دعا موږ ته تاسو او تاسو ته موږ کوو مهرباني مو خو هر وخت په دعا کې یاد بس موږ ته کوو ځکه چې بالکل پاکه خبره هغه پاکه خورم دا او بل دا چې هغه روزه پروژه کې دعاګانې ډېرې قبلېږي او ان شاء الله چې موږ ټول مرګري دعا کوي په اخلاص سره د سعودي عرب ملګري ویلي چې یاره موږ عمره راغلی نو الله عمره بختور کا مبارکي کا او موږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتو موږ ملک له ترقی لپاره دعاګانې موږ ته روغ صحت لپاره دعاګانې ډېر نوجوانان بیروزګار دي دغه لپاره دعاګانې ډېر بیماران دي بې اولاد دي د غټولو لپاره دعاګانې وکړو علم حج عمره او هغه خپل سفر قبول منظور ملک صافي لیکلي کړه خالو ساز وایي چې ان شاء الله حالات ښه شي حالات خوي شي قرار خان استاد دی ګریټ قرار خان به چې تا ویل نو حالات ان شاء الله خیر ان شاء الله زله وراشي بلال افریدي لیکلي نن پروګرام ته سلام ورکړی دا نن پروګرام په درځانو په لابه درځان کپڑے نه خلی او کپڑے وام خلی نو بیا ګندل داسې ونه کی او بل دا چې ریټ یې ډیر هاي دی او کپڑا واخله په 300 400 او په وی ګنډه په 1200 په 1300 په 900 نو دغه غلط خپه کړیو ډېر زیات خپه کړیو ډېر زیات خپوینه سرم اول کپڑے نه اخلي چې کپڑے اخلي بیا تا ولا ریټ اخلي نه اخلي بالکل صابر افریدي لیکلي سلام وعلیکم سلامونه اسلام الدین افریدي لیکلي السلام علیکم زموږ خوږ استاد ته سپیشل سلامونه اسلام الدین په خیر حال الله خلره اسلام الدین پرونه راته ویلو لیدلای مې وو موږ د حجرې صفات هم کړی او ویل چې ډېر په شوق کې کسو پرون په تاتارا سویټ کې دوه درو کا سورته و چې موږ په گاډي کې پروګرام کسو او دا تاسو په راځي تاسو کسو تاسو مینه مونږ ته را رسیږي
همداسې استاد چې کومه خبره وکړه پروګرام موږ صرف تاسو لپاره جوړ کړی چې لږ ډېر فرش پېټه په مخ راشي د پروګرام کې ټینشن خبره نه وي نه پکې اساسات وي نه پکې څه بله څه خبره وي تاسو مازغوله پې بوج ور ورسېږي صرف فرش بس خوږې خبرې او ښکلی ګپ شپ همدغه زندګي م ده دا زندګي ده بس زه له حسد کې بغض وباسو تیرول ماما یو شعر دی چې اته چې نه وي زه بې چوله کسم اته چې نه وي زه به چاته کسم زه به هغه تیرول ماما په لهجه کې که نه چې اته چې نه وي زه بې چوله کسم هته مولا کسه او زه بې توله کسم بالکل په همدغه زندګي روانه وي محمد راهیل لیکلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام سلام په خیر راغلوست الله سره راوکړه په خیر خیر جوړي عمران لیکلی ورک نه خو بس دکان کې لږ مصروف وو دکان څه دکان دی عمران ته څه دکان دی موږ ته وایي چې اشتهار یې له وچلاوو چې اول خو یې چې ما په خیال چې د هغو د پرفیوم دکان و دومره ماته اندازه شته په کوم ځای کې دلته مارکیټ کې وګڅو چا مارکیټ چې دلته وکالته اوس چې تا روجي په وجه مې لګا غشوه کني خو دکان خو راته وخه چې دکان هرڅونه قسمه نه هیڅ کو نه بیا شي نه ولا ورکا لا لا وخه دکان وخه چې بس له فی سبیل الله پرین ویډیو یکنه کفایت لیکلی اجرا کې خلک کم دي یار بالکل کفایت کم دي ځکه چې تم نه راځي کم کفایت ده خراسان فش والا کفایت پرون ګوره ته اجرا مورالو اجرا له وتلاړې شکرونه مې دی واغې مې نو چې تر سره تا غوندې او بل غوندې شي لخر تشته چې کم تشته چې خورې زنانه سره ناشته وشي خورې کم تشته چې خورې خو تا خاوند وای ما خاوند تاسو وای ما وای دغه وای کم ته جوړ شي بالکل نو چې تر سره کې نه نور مرګري راشي بس زوی چې وشل له ولګي په پلاسي وځي چې پاتې به پیخي کور کې ولې سيزي او باندې جوړه کې چې یاره موټر سایکل کې ز ټیونینګ مساله دا دا ټیکا هغه ټیونینګ سه موږ څه کړل نو ما زو کفایت زو راجو تا ټیونینګ کوو ځکه چې ته موږ سره اکثر غاتکې کوي بالکل وای ټیونینګ افطار په شکل کې افطار په شکل کې یوسف خان لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام یوسف رورا په خیر راغلی اجرا پروګرام کې ته هر کله یو راولو سلیما شو خیو سعید افریدی لیکلی سلام الله مولا وعلیکم سلام الله حیدر صاحب سعید موږ به مازوه ها په خیر راغلی مونږ نه مولا بین راوتی مون ها مونږ مولا بای ام بی بی مونږ بای ام بی بی اس ډیر مننه خوشاله سي صابر افریدی لیکلی چیرته یې صابر افریدی نو ته پته نشته چې موږ په حجره کې یو حجره باندې په دا ټیم هم خلک حجره لاره وځي ښه یو ما هم چې سړی کور لاړ شي ماسخوتن نه وخت پورې په حجرو کې ښه او دا ټیم کې موږ حجره خور وخت کوله ایله څه مې ما پر کوله خو راشه تا د دروازه سره کا کولاو بوټي او بو دا شي نه او خاخ کولی کټونه بالغ او جوړنګ کټم شته کوي بیا کې آرام بیا نو جماعت دي کې خپل تر وسکونه چار شوملې سره چولې مړه وټ ناټ پایته کې وړه کړي پایته کې بیا په نری نری مرچ ودلای او سره سالات او مجمع سالات او غیر چا پر راسي کنه اول چې کوم سالات لاندې کې بیا مولې سپینې بیا غزر سپین باونډري ورکی بیا چې کوم دی پیاز ناره ناره پاغو باسه وردلې او سرکه خو چاسه اوریجنل خو هغه کیمیکل نه چې په سیرو بو کې او تاسو کې ورولې سرکه ته جوړ لا د ګلو کې بلاوي کې نیمبو نو بیا چې نیمبو داسې کې نه رم راشه کتاو دی خو بیا که خاص په لوی پر ابو غنی بجټ کباب سپیشل کباب چې مالته اسخای اعلان کیو کوترای کی هغه ته جوړ کی یاره کباب مخته ورله ځکه چې په اډر په 2 بجو کې 4 بجو څخه ختم کباب چې روجماتي کې روچت کې و نارنج په داسې کې واسې کې کنه یخي وبه په سداس نه یخي ګرمي ځکه چې مری به خرابي اسلام الدین لیکلی استاد چې دلته یو په 30 روپے جوړه ګرځي دوبه کې نو 30 روپے دوبه څه شوي ما خیال 1080 دی که څه دوبه نو دا څو شوي 2400 روپے شوي دا څو شوي 2400 روپے ما ډیر دا خو بغلا غله بهر ده 2400 یا 2500 روپے نو بس دلته خو بیا نه دلته ما اخیری گذار خو په دې حساب باندې دلته ګرانی په حساب باندې پس هلته خو خیر لکه قانون دی قاعده ده موږ هم الحمدلله قانون قاعده شته خو موږ د خپل خلک په عمل نه کوي استاد جاغه لیکلی بلال افریدی پروګرام خو ډېر ښه دی خو دا پروګرام ته په عملي شکل څنګه ورغلی شي
لکه څنګه عملی شکل چې په حجره کې لکه اوریجنل حجره کې کینو که څنګه ته موږ ته واضح کنه چې څنګه وکړو ته موږ ته واضح کړه څنګه وکړو خو حجرې هم ډېرې دي خو هلته ډېر سهولت نشته یا که درزیان ښایي چې کومې درزیان دي چې عملي شي نو ګوره ما وایي تا په وجه د ملګریو په وجه دغه کام په وجه باندې ډېرې مسالې حل کېږي موږ د حکومت په وجه چې مخلص وي عوامو سره و دا نرخونه را کنټرول کړي زه وګسم که نه چې په چاپې ووهي دا خلک او د بازار صدر صاحب هم وګرځي نور اعلی چارواکه هم وګرځي او چې بیا هغه ته لاړ شي چې بیا ورشي هماغه ریټ وي بالکل یو په مخکې وایي شي چې بېغمه شه مونږ په خلکو خفه کېږو او چا وړي شي نو بس بالکل مسافر هلک لیکلي سلامونه لندن څخه واخلئ لندن څخه په خیر راغلی موسم څنګه دی موسم خو ډېر سوهانه لندن دا دی الله تا پکې خوشحال ساتي آباد موږ هم خدای بوځي موږ هم خدای بوځي خو اول ارمان هم د حج دی د عمرې دی اول حج عمره او بیا اخره لندن بالکل وته وجنګوه پرین نو ټینشن لیکلي چې پلیز improve your studio it is 2024 not only Soligal में yes of course बिल्कुल चे इंशाल्लाह दा डेकोरेट कहूँ please you are watch my video in YouTube no shla parda no kharpad original picture and original video inshallah we will try our best to decorate our hujra according to the 2024 and 25 yes. in coming dates inshallah you will be look of hujra inshallah. Thanks for watching thank us اسد لدان لیکلی سلام وعلیکم سلامونه لدان صاحب حمید افریدی لیکلی سلام جی څنګه یو حمید افریدی په خیر راغلی څنګه یې جوړې ښې بس لکه چې کلاسي کینو کلاسي نو روجا خامخا خیر دی سعید مولا لیکلی چې تھینکس دواړو مننه چې ما ول صفات وکړو بي بي اس وګړم مونا بای MBBS the great personality of the Jamrod Chidi Bazaar خدات خیل خدات عمر صاحب نن فلی خرابی ده نو ځکه کیمره خړه پړه خدای نن گزاره او کو سبا به صفه کوو دا څه وجه کې دی شي سو یو فیسبوک ولا چې کوم هغه لګول سکینر هغه لا صفه شوی ها محمد آصف خان لیکلی سلامونه کوټه کې روزه ډیره اسانه ده تاسو څنګه حال ده دعا درته کوم ډیره په افطاری کې الله یې قدرمن کا آصف په کوټه کې خوشحال او آباد اوسه او دغه دعوت ورکړې کوټه خو کوټه دعوت ورکړې په ګاډي کې کینې مې سفر ډیر خوښته چې په ګاډي کې کینې وځي په ځای ودرېږي کله په هغه باندې سټالونو باندې چای څښي ګجراواله په گجرات او بیا امچ باندې تیر شي او بیا په پشین کې زه ورتي شوم په 1994-95 کې ورتي شوم as a teacher نه با نائب صوبهداري ورتي شو ولته په فرنټیر کور کې خو بیا په کې نصیب نه و بس حالات داسې هغه شول چې بیا ما پرې خو کوټه بهترین ځای دی موږ پاکستان دلته موږ سب کوټه چويس کو کله کوټه بیا په موته خو صحیح حمزه لیکلی سلام جو امید ده چې خبر او تاسو او روزه سو پاتې شوي بابو صاحب خو ولید میاشت بابو صاحب خو لکه میاشت داسې مینی او میاشت خو هر سړی ویني کنه اوس خو واځي هلي دی شي او دا چې ان شاء الله ما خیال دی چې هغه ان شاء الله تا اومه او شپږم ما بس نو ان شاء الله دومره نه پاتې چې کله شل پوره شي بیا سړي ته اختر واضح شي او باغ د خورلانو باخري شروع شي او مټای دوکانونه راوګد شي نو سم مزه کوي بیا هغه پرپرکی او هغه کنه نو چې کله مټای دوکانونه راوګد شي نو ما یې کینو شي چې ان شاء الله اختر هغه لسکیر شي خو هغه لیکلي صابر افرید لیکلي زه په خیبر کې یم څه توجه کوم صابر خیبر کې بس خیبر کې کوي خیبر سے یو شعر وته وای په خیبر کې اوسه زړه په سر کې اوسه او د خاطر بابا وایم چې خدای پاکاس خیبر نه خیبر فصلونه تل په باران وشي نو بس قبول کړه نیم بخیر د نیم رانه ویر د خاطر رګیل غزل نه کوم په دې خړ خیبر کې سدي بیل خور او بیا کې هیرا صابر
محمد آصف لیکلي کویټه زیارت کې موږ لاندې شورا ډېره خوند کوي. شورا شورا یې لیکلی نو نه یو خو د اوبو شور وي شرړاوې ته یوه شوروا ښیي که نه ښه شوروا نو شوروا څنګه خوند نه کوي ته شي شوروا ښیي اوس موږ په ډیټیل کې پوهېږي چې څه شي دا چې د غوښې شوروا ده که زړه چرګه ده که ځوانه چرګه ده که بیا هسې د وړې غوښې نه وښیه نو موږ ته وښیه و مې ته ومزیره وه قدم راواله قدم راواله مسج کړی سید احمد شاه سلام جی وعلیکم سلام احمد شاه بخیر راغلی همدغه سید احمد شاه دی ګریټ سید احمد شاه هغه شعر راولګه چې زور دی په نرمۍ کې نه شین شو د خندا نه بیا یې هغه ته ګوته ونیوه هغه راولګه ډېر په مناسب انداز یې که نه احمد شاه چې چیف ګیسټ راغلی وي که نه نو هغه هم تیل میل ولګوي و هغه کلاډي هم تیل ولګوي که نه نه تیل ورته نه یو چیرې میرې لګوي خو ډېر ښکلی انداز کې ته یې مړه ځکه چې تیږه زړې وي هم نرم شي که نه چې ورته ووایې چې شنه شوه خندانه بیا یې پلانې جي ته ګوته ونیوه نو پلانه جي ووایي چې مړه نن نه هغه کېږي نو که نو ګوتې نه باسي که چې هر څومره راوتي وي بیا تا خپل قسمت دی زه دې سخت وي په 200 سلګونې پاسې ښوي که نه زه دې 15 راوځي بس تا خپل قسمت دی. محمد آصف لیکلي موږ اکثر شهري کې زیارت بلوچستان کې د لاس غوړي خورو. لاس غوړي کورني غوړي ښیي ښه کورني غوړي نو بیا خو ته چې کوم دی صحت وې مې خیره ښوي او تصویر راولګه ډېر زیاتی کوي تصویر باندې څه کوو نه تصویر سره کیلو په لوښي باندې تصویر خپل ولګوه داسې پته پې ولیکه هسې هم پته ورته وښیو جگروز بازار مبشر स्टूडियो हाजी शाह जमाल बिल्डिंग दुकान नंबर 6 پاسچات کې مبشر स्टूडियो مبشر ګوره هغه پیک ښکلی په مړه خپوی سړی او بیا په خپل تصویر ولګوه او بیا چې کوم واتساپ نمبر واتساپ نمبر ولګوه خامخا واتساپ نمبر ولګا 0303 83 84 86 2 په باندې بهر ډبی کې هدر استاد وی کې بالا به بالکل واسه نه چې اختر په اتلسمه ورځ ملو شي بیا چې ته کولې ګورو خړای شي او خړای شي په ګربه کې خلا پون کوي واسه دا کا واسطه درسه کې مارا لگا خو پروګرام نه دی بالکل نه بالکل مارا لگا او پروګرام کې موست ویلکم مننه کو خیر اوس خا ګل ولی لیکلی السلام علیکم جناب څنګه یو لالا لخکاری لالا شهزاده خي لالا خو بس روزي ډېر خراب کړی مارې بلاستا زوکام یې د سیده خراب کړی ورسې کې بس داسې چې نو ده او نو ولاړ دی او نه پروت دی بالکل اسې شړای بس خاغه لیکلی سعید مولا لیکلی کفایت الله چرته کفایت الله خراسان په بادشاہ روزا کې په کور کې وي کور کې وي ټلیفون تاو کا کور کې چې دا چار په سره وته وي لا پدرې په جزوی ټیوشن له باسي کې د شي بازار کې ټیوشن زوی ته راسو ټیوشن اچھا حمید آفریدی لیکلی گرمی هم راواله ده ایسی یا فیل بندوبست کو ای شو خپل پاس لګیدلی پکاشته خپل پکشته ایسی مشته دی کېدای شي چې په ګرمۍ کې پروګرام ناران کا غل نه شو ناران کا غل هغه په سر وي ته مو کسي اکثر ډېر ښه ګلوالي لیکلي اوف د اختر خبرې دی وکړې ډېر د خفه کړم مسافر کې به دا مخه مسافر کې به دا مخه ځان لا په خیر اوسته کال د غایب مخه ګلو کې چوبان ته په سړک باندې 55 عرب دینار ومه او بس وای چې مړ اختر کور کې کو ورکوا سعودي ودوبه او بس راشه خوشاله لا بغلا بیا یو لک دینار راکې چې مسافر موج نه خونده چې په ځنکدن کې د وطن ارمان کوي نه ډېر ښه دا سپیشل ولولي ته ډاله وشي یو بل ټپه ده چې ته چې هر څه براو کې مسافري او نوې رشي یاري او بیا کوه مړه مزدوري ها سبا خیر ده مسافرې ټاپې لګي رایا دي کو نو بیا وته سبا سپیشل تیارې سره شو مسافرې پر مول لیکلي ایک افریدی عبدالقادر افریدی وسو چې پروګرام کسی کله کسی خوتا په هغه ورسه دوه هوا په چاپو ملک صافی لیکلي کله خالو استاد وی ہوم سټوډنټ نقل کوي هغه بیمار کیږي قرار خان استاد چې سټوډنټ نقل کوي بیماری کې څه وجه کې دی نه قرار خان صاحب نقل خو نه پکار مهنت پکار دی مو اکثر شاګردانو تم دی
تاسو یې مې ته ویلي وي چې محنت کوو په محنت چې پاشي دا نالج تا ته اخره پورې وي قیامته پورې ویده وي او چې کله په نقل پاشي که نه نو په داسې ځای کې وي تا چا سره سامنے وشي چې ته بیا وایي چرمن دی چې ما نقل نه وای کړی ما محنت کړی وای او که خیال کوي چې کله هم ټسټونه وي که نوکرۍ پاره وي که هر شي پاره وي نو تکړه وړکه چې چا محنت کړی وي هغه پکې پاس وي بالکل راسو کمرسو ته عادل افریدي لیکلي سلامونه ډېره دا ښه دی چې در سره راجو دی کني کیسه خرابه وه شعر باره کې چې توفیق ته شعر ویلو نو لکه شعرونه خو هم داسې مسافرو باره کې وو خو دومره چې بس سره نویر شي روژه نو خیر دی مونږ خاطرونه درنه مونږ سره ګزاره کوو مهربان عادل افریدي لیکلي کیبرا خړه ده کیبرا د نن سبا فیسبوک کې طرفه خړه شوې ده خړوایي راوسته چې هوا کې د بیر غلې کېدای شي فیسبوک کې مو ریزې راکوزي وي ایک افریدی ته موږ ویلکم یو ایک افریدی موږ انډیوال دی عزیز خان استاد وریاره سپورټي لیډر او هغه لکه افریدي په خیر وسیم سے وریاره دی لاسو سمه لا په سپیشل وسیم سے وریاره په خیر بابا زور باکو ته کبول چله کړه ابو کنه ابو کې افریدي ته سلامونه او وسیم صاحب سره اکثر ذکر کوو په خیر یادو قدرمنو سه خاندان جمال افریدي لیکلي جمال خیلو والا چې د استاد ته سلامونه خاندان جمال سره وختي ناسوم ډېر غپ مو لګولو ولیکلي چې هیدر ټو کیوټ بابا نام سره غپ لګولو وختي کنه چې مونږ یو ویډیو شیر کړی و نو ما خپل مرګرو ته پکې کیوټ ویلی کنه لکه 1988 90 ویډیو وکړه نو یې چې دا مړه ټول تاسو سټیوټ شو وس کیوټ پکې کم دینه راغی ما دا چې نه مونږ ته خپل مرګري وسم کیوټ خاندان کله کله غپ لګوي فضل امین هم دی ورسره کنه فضل امین ټو کیوټ خواسته وسره یې کنه فضل امین کیوټي کیوټي ټوټي سعید لیکلی اتوار اس کو چوټي وی مړه لو اتوار خو موږ تاسو پر راځو تاسو چوټي وی به خو نه چوټي نو اجرا وګوره یو خبره چې ته خپل اجرې ته وګسه چې هغه اتوار پورې ځبان وي کوله وي خاص کر کفایت ته په اجرا کې بل مل اتوار پورې دا اتوار پر تاسو اجرا ته خپل پچولې موږ به اجرا ویا بس به وګتاله ولا راوړو او دا توای چې تاسو اجرا لا زیات بل ما څوک راغله پلیز کامنټس کې موږ سره شامل کا چې موږ ته پته ولګي چې ته څومره مهمان نوازي یاره مخکې خلک ډېر مهمان نواز وکنه خو پته نشته چې ګرانې وجه یو خو مخکې چای ستو ناسو نه چایس خو نه مړه د چای خو خامخاص خو نه زنس کوم یاره نه چای خو اسکو کا بزړې خلیو کا وس چې یاره چای نه چای نسکو بیا نور وایم سب زده کوي نه بس ګرانی شو کنه بس خلی هغه نیم ساتم خله کې بس نیم اور تیر کی او نیم چې کم دی بل طرف ته لوټ سعید مولا لیکلی چې کفایت پر یو سو شعر ډالېګو نو کفایت وي دا ویو چې د خاطر زړګي به سرنګ په قرار شي ته د خپل سترګې وګوره چې سکه زه به دا ډالېګم کفایت چې عشق کې اتا پزله کې وشوي سل سوړې سوړې کفایت چې عشق کې وشوي تا زړه کې سل سوړې زړه کې وشوي سل سوړې هاي زکه خو ګران شوي دوړې واه والله امید چې موږ شعر پخ شوی وي ډېر حامد لیکلی خلق جامع وینځي اختر دی زه د جانان جامع مولانا ورکوما مولانا څنګه جانان دا جانان سره زمانم نه ځکه چې اوس جانان له ملاله څنګه ورکوي ملاله نوې وکړه نوې سره حق دی ها سعید لیکلی چې ټیوشن ته خیم اتوار نو ټیوشن خې اتوار په ځبان وي نه نوې باندې جمعه پورز باندې وي ماته پته ده جوبې کولاوي خپل ځغله و لینګویج سنټر خې لینګویج ها کېدش عادل افریدي نواب چرته نواب له لغړو کدیرا نواب تاکا کا نواب یې چې ما ګیس باندې سعید میسج وکړو چې ټول لزیات کفایت راغلی به مجرله خاکی فیا هفته کې څلور ورځې به شي پنځه ورځې به شي شپږ ورځې به شي سعید مولا همونا نو شعر وړي کما سي
مولا دا په موږ سره شعر کا چې په خوراک ورک ته شعر شعر که ما سي نن سبا ګوره تش لاستک بند دی دا برته وایا چې شپې شي څه پورې سره وي صحیح کمنټس وکړه خلک ډېر په شوق اوري میسجونه صحیح دوی چې زبردست شعر ډېره مهرباني چې موږ شعر خوښ شو مهرباني خو هغه یو شعر ووایم چې یوې ښځې هغه خاوند لو دوبېله نو شوي ته ویې چې دا ته چې ځې اخر به لاړ شي دا ته چې ځې اخر به لاړ شي مونږ له سره بازار نه لشکي وریجې راولګمای نه ډېر ښه لشکي وریجې کفایت ډېره خوښې نه وړه سعید لیکلی تش راځي او په لاس بجې وده کېږي کفایت ګوره سه مکه وکنه نو میرا پالیو کو یو کو بیٹھے بیٹھے چچا څولو خامخا ځان ست شوړو لا وته اول نه چې سبوینه وته بس پخینه وته چې وګاله وځي تامل ماو چې خامخا ته شیطان سره کړی وي ډیر کوله بازار لري وي لا پروژه کې بزرګ وختي باندې گیڅم نه وي نو بیا هغه شرمنده شي نو بیا ډیره بده وي نو میرا پالی کا اول چاله څو بچ څو اول وته یو لا ست شوړو ډک ډک څو که هیڅ هم نه وړه هغه لکه ګنډه کې سا پالک شول ټیپرو پاڼې دا خو یې سره وړو دا خو خامخا وړو سلاتو کې ډېر ښه لګېږي ښاغلي لیکلي حامد افریدي لیکلي یار کفایت لیکلي یو زموږ ملګری ډېر نږدې ملګری دی که نه نو اکثر چې ویر شو نو خپلو وړکو ته وایي چې ورته یو چې نشته هلته ترک را مې تللی و هلته تللی و دلته تللی که نه نو بس نه راسره میلاوېدو بس ډېر ستړي کړو بیا چې کله ورځ ورغلو وارم په وډبولو هسې څنډې ته ودرېدو ماشوم راووتو ما ورته چې پلار کور کې شته شي نه خو نشته بس پوه کړی و که نه چې ورته ووایه چې پلار مې ترک راتلی نه ترک راتلی که نه نو موږ سره یو کس تېرېدو هغه کور لپاره پالک اخیستی و پالک یې اخیستی نو ما سړي ته وویل ما چې مړی یو 5 منټه پالک راکړه بیا مې ور وډبولو بیا یې هغه زوی راووتو ما ورته وویل چې ګوره سابه مه مې له راوړي پلار ته ووایه چې راوځي چې کتم بوس راووتو پالک مې بیا سړي له ورکړل شم ډېره مننه ته بس موږ خریا سړی پرې راوښتو هی که نه کفایت یې پېژندلی وي بس بس کفایت پېژندلی کفایت تو کلیوالا ہو هی که نه کفایت تو کلیوالا ہو دا لابا موږ سغیراس کې ساتو سغیراس کې کفایت ته پته هغه لیکلي عبد لیکلي یار جانان مسافر دی کله چې مسافرې باره کې شعر ورو وخت جانان مسافر دی یو په دا شعر باندې سوچ ونکړو نو بازار ټیم کې کیبورډ داسې غلط لیکل شوی دماغ په نه راشي معافي غواړو خیر دی عادل افریدي لیکلي ډېر اعلی حیدر صاحب ډېر ښه شعر دی وویلو لشکې دی پکې یاد کړو دا مې وریجو ډېر شوقي دی نه مړه نه د وریجو شوقیان چې کوم دی ولا چې موږ ټولو خوښي دي خو دا چې بیا ډېرې وخوري بیا ډېرې وروسته مسالې هم جوړوي نو بس دا چې وریجې خو ښکلی شی دی خو چې په طریقه یې خوري لږ خورو خو تل خورو لکه ډاکټران صاحبان دی لکه موږ حدیث مبارک دی چې کم خوراک چې څوک کوي دا دوی همیشه صحت ښه وي بالکل نو دومره دی چې وریجې اندازه لکه ډاکټران یې چې وریجې خوره دا خلک یې چې په وریجې راباندې بند دي خو په طریقه یې خوره بالکل لکه موږ چې مجمع ته کښېنو بس بیا وروره دوباره یې نه کوو دوباره او قورمه او که نه بیا چې کفایت وکړو تر وي توبه نو بیا خو بس توبه څه ویلی کفایت خو دی کفایت یې ونوري ښه عادل باره کې دا عادل چې کله وریجو ته زړه وشي بابا ولي ته دو شو که نه او غټه مجمع راشي نو اول نه وایي چې یاره راجو خو بس وریجې پاخې نه ځکه سور سپین راجو وریجې پاخې نه بس مجبوري نه به یو اتر دله ځکه ماشاءالله سور سپین یې ښه بابا ولي برکت دی اوس مې ولیدې راز دې موږ څرګند کړو حیدر ته منظوره راز د مینې پټو ساته یو نیم سړی وي چې غزل ته رسي ډېر ښه یو نیم سړی وي بابالي ته رسي دا خو عادل دی خو دومره عادل تکړم دی ګوره ما ته هم بوځي خطا خو هسې بوځي خو ما ته هم شهزاده او ما لا شهزاده ته وباسه شهزاده نه بس دکان نشي پرېښودی دا نشي پرېښودی نواب یې بوځو بس کېدی شي ښه نو بس پروګرام هم په خدمتو دوام وکړو قدرمنو به سلام چې چېرته هم مو آباد خوشحاله بریالي ساته
بس دا خبرې هم تاسو لپاره وکړې کله کله به راسو انشاءالله تاسو سره ګپ لګو تاسو په خبرو چې خفه نه شو او بل دا خبره اکثر لکه ډېر ملګري کمنټونه وکړي همداسې راته وایي چې څه اوسګار خیل یو مړه بل کار هم نشته نو خو چې زړه هم خفه شي وایو چې موږ خو تاسو لپاره کینو چې تاسو بیا څه خبره وکړو نو د زړه مله چې خفه شي نور ما خو تاسو ته دا وویل چې موږ په هر لار د محبت تخم شیندلی دی اوس خوښه د سپرلي که په رو که په نخرو راځي ډېر ښه ډېر ښه آباد خوشحاله بریالي اوسو روژې بل موږ ټاپک تاسو خیر شو سبا موږ په کوم ټاپک راشو موږ ته چې کوم ځای ته راشي په باندې ته موږ خبره کوو کني بیا موږ خپل ټاپک انشاءالله او انشاءالله بیا راځو داسې وخت هم راشي چې اختر په تیارو باندې یو ټاپک وي ته شاید شی ځان نه وکړو بیا څنګه چې خرچه ډېره وشوه که لږه وشوه خو تر هغې پورې نه غواړو اجازت السلام علیکم وختونه مو په خیر